بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچی رادیو ژر ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زروی په خپل ټیکري څنډه یې کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم د ویونکي کتابونو ګران اوریدونکو ستاسو کوروا عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د بغدادي پیر ناول شپږم قسمت دی. په تیر قسمت کې تاسو تر دې ځایه پورې پوه شوئ چې بغدادي پیر ځینې خانان دوکه کړي دي. اوس هغه په یو نوي قومي مشر یا خان باندې کار شروع کوي تر څو د خپل ځان تابع کړي. دغه قومي مشر ملک زونډی نومیږي. نو راځئ واورو چې بغدادي پیر په کوم چال باندې ملک زونډی د ځان تابع کوي. هیله ده چې خپرونه را سره تر پای تعقیب کړئ. ملک زونډي پسې لوی قوم ولاړو. د شتمن شپېته کلن سړي پر پراخه سیمه واک درلود. غریبانو ته لاس نیو. د لارې مسافر وای پرته له ډوډۍ نه پرېښودل. ان کله کله به سلامت تجارتي کاروان د مهمانخانې د شپه واروړه. دې سړي خپل ځواني د هند په آسام کې تېره کړې وه. هلته یې د سود لوی معاملې درلودې. اوس یې هم کار جوړ و. دوه ورونو او مشر زوی یې له آسامه په خراب پیسې ورته رالېږلې. د ملک زونډي یو کلیوال راته ویلي چې دا سړی هېڅ وخت له میلمه پرته ډوډۍ نه خوري. که مسافر ونه مومي د کلي ملا او څو نور کلیوال ورسره کېنوي. دې سړي ژوندی زړه درلود. ځان یې غم ته نه ورکاوه. د ښو اسونو اتڼ او تیزو ښکاري تازیانو شوقي و. کله کله به شاعري هم کوله. له خپل یوې ښځې او شپږو اولادونو سره یې خوشحاله ژوند درلود. له قدم شاه سره مې د ملک زونډي د ژوند هره خوا وسنجوله. دواړو فکر وکړ خو د دې سړي په ژوند کې مو داسې څه ونه موندل چې د بغدادي پیر کرامات ته احتیاج وي. یوه اونۍ ووته. په دې ورځ کې مو د حاجي زونډي ډېر کلیوال وغږول. پاتې تمه مام وخته. دوکان او لویه کوټه جوړ شول. همدې یو دوکان او سماوار ته یې د پیر بازار نوم ورکړ. خو دومره خلکو ته یوازې یو دوکان یو سماوار کافي نه ول. نور کسانو ته مې هم د دوکانونو د جوړولو اجازه ورکړه. دا اجازه په لومړي دوکاندار ښه نه وه لګېدلې. خو بغدادي پیر ته ان د یوې وړې ګیلې زړه هم نه درلود. خلک ډېر ول. ستړی شوم. دمونو ته مې یوازې د ماسپښین تر لمانځه پورې وخت ورکړ. ناوخته راغلي کسان به یا بېرته تلل یا به یې په سماوارونو کې د بل سهار په تمه شپه تېروله. وروسته مو بله لاره ومونده. کاغذونه مو وسکڼل. سلګونه څلور کونجه وړې ټوټې مو ترې جوړې کړې. په هره ټوټه کې به مو چوکاټونه او د چوکاټونو منځ کې مختلف عددونه ولیکل. قدم شاه به له چینې سره ولاړو. خلکو ته به یې په نوبت کاغذونه ورکول. ویل به یې چې دا تعویضونه د بغدادي پیر په مبارکو لاسونو لیکل شوي دي. په 20 سرو جامو کې یې ونغاړئ. د هر مرض دوا ده. خلکو به څه ویل؟ هېڅ. کاغذونه به یې سترګو شونډو ته وروړل او بېرته به خپلو کورونو ته روان شول. قدم شاه به یوازې هغه کسانو ته له پیر سره د لیدو اجازه ورکوله چې یا به له ډېرو لرې ځایونو راغلي او یا به یې څېرې تازه او جامې نوې وي. کله کله به له پیر سید کرم شاه لارنس نام خبرېدم. دی له ما 1.5 کیلومتره لرې و خو په کراماتو کې تر ما وړې وه. له هماغه سیمې یو راغلي سړي قسمونه خوړل چې پیر سید کرم له ځانه مرغۍ جوړه کړه. والوت. ټوله ورځ به یې ماغزه وخوړل شول. قدم شاه هم ستړی و. هره شپه به یې کاغذونه سکڼل. بل فکر مې وکړ. بغدادي پیر تر دې دمه لنګر نه درلود. هسې هم د شکرانې پسونه ډېر ول. له شیخ جلاني سره دم دعا تر راتلونکو خلکو ګزاره هم پرې کېدله. د هوټلونو خاوندانو ته مې تنخواه وټاکله. دوی باره ورځ 2,200 کسانو ته د پسونو پخې غوښې ورکولې. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې د خلکو له خوا راوستي پسونه بېرته همدې خلکو ته پخېدل. خو بیا به هم حیران ول. ویل به چې دومره بنیادمانو مړول کرامات غواړي. وړه خبره نه ده. د پیرګل لنګر پټې بلاوې چلوي. یو ماسپښین مې په رس چکر واهه چې د قدم شاه ستړې چغه مې واورېده. ورغلم. ویلې چې یو څوک تعویض غواړي. وریاده مې کړه چې ته خو په هر څه پوهې. سهار ته یې ماته لکه. خو قدم شاه راته ویل چې دا سړی په لیدو ارځي. له یو خواره ډور سړي سره پورته وختم. دی غلام رسول نومېده. د ملک زونډي دهقان و. خو اوس یې داسې تعویض غوښت چې غوایې د لوشلو په وخت کې لغتې ونه وهي. تعویض مې ورته ولیکه. ومې ویل چې په 20 سرو جامو کې یې وګنډه. غوا به کراره ولاړه وي. بیا مې د ملک زونډي خبرې راواخیستې. ومې ویل چې دا خوشحال انسان په ژوند کې هېڅ غم نه لري. خو غلام رسول را یاد کړ چې په دې ورځو کې چرت خټه دی. را ومې غږاوه. د دهقان له خولې د ملک زونډي ژوندی زړه مړ و. خندا ترې هېره وه. ډوډۍ یې نه خوړه. په وړه خبره غوسه کېده. نازولي تازیان به یې په ډېرانو ګرځېدل. ان جومات یې هم پریښی و. نورې خبرې مې ترې راوایستې. دهقان یوه کیسه راته تېره کړه. ویل چې څو ورځې مخکې مې رشقه ریبله.
د جړا غږ مې واورید. ورغلم د جوار په بوټو کې مې چوله جوړه کړه. حاجي زونډی د لختي پر ژۍ ناست و، رڼې اوښکې ترې تویېدې. له ځانه سره یې خبرې کولې. بیا یو ناڅاپه اسمان ته وکتل، له خولې زوروره چیغه راووته، توتکۍ. پورته مې وکتل، توتکۍ نه وه. غلام رسول غلی شو، ما ته یې وکتل، ویې ویل قربان دې شم، ملک زونډی سم نه شو راته ښکاره، د لیونتوب علامې لري. د دهقان له تګ وروسته مې قدم شاه سره خبرې وکړې. دواړه یوې نتیجې ته ورسېدو. دا د مینې نښې وې. بوډا مین و. سهار ناوخته مې چیغې واورېدې. غلام رسول په بیړه پورته راوخوت. لمن یې په وینو سره وه. خدای او قرآن یادول. د خپلې ښځې د پسې د وینو درېدو ته یې تعویض غوښت. علت مې وپوښت. لنډې راته وویل چې ستا راکړی تعویض مو د غوا پر تندي وځړاوه، خو سهار یې زما کړ د غبرګې لغتې سیخې کړې. د مخ پاړسوب او مات غاښ یې پروا نه کوي، خو اوس یې د پزې وینه نه درېږي. خوارکۍ هسې هم کم جانه ده، که دا یې حال وي مړی بوله. د غار تیارې برخې ته لاړم. شیبه وروسته مې سړي ته د وینې د درېدو تر ټولو قوي دوا ورکړه. په غوسه مې ورته وویل چې وسه ده، ولې ځان په خبره نه پوهوئ؟ دلته مې ورته ویلي چې تعویض ته اووه سرې جامې ور واغونده. دهقان په خواره خوله وویل چې زه ورته ناست وم، کډې مې تعویض په اووه سرو جامو کې وګانډه. خو ما نه منله. ومې ویل چې که د تعویض یوه جامه کمه یا زیاته وي نو برعکس تاثیر لري. غوا نور هم په غوسه کیږي. خو غلام رسول قسمونه خوړل چې د تعویض جامې پوره وي. ومې ویل د تعویض خلاصول د کور بې برکته کوي، کنه اجازه مې درکوله چې تعویض خلاص کړي. په خپله بیا پوه شوی وي چې جامې کمې یا زیاتې دي. غلی شو. دهقان به نو ولې خپل کور په لوی لاس بې برکته کاوه. دهقان په بیړه د باندې ووت. قدم شاه سړه ساه وایسته. اوف بېچاره ښځه. غلی شو. ویې ویل د دوا د بوتل کاغذ خو به یې ترش کاوه. ومې خندل. دا خلک په خپله ژبه نه پوهېږي، نو انګلیسي خط به څنګه لولي، خو احتیاط ښه دی. ومې ویل څوک یې سپینوي، که پوه هم شي لویه خبره نه ده. په 40,000 پیریانو کې به داسې پیریان وي چې بغدادي پیر ته له لندنه دوا راوړي. ماخوستن ناوخته مو ډوډۍ وخوړه چې یو دم ګوله رانه ولوېده. یو چا په لوړ غږ زما نوم اخیست. ډیوډ جونزه. منډه مې واخیسته. سپوږمۍ وه. چینې ته نږدې 2 کسان ولاړ ول. ورغلم. یو دم مې وویل احمقه، دا ځای نو زما د نوم د اخیستلو دی. سړي کلکه غېږه راکړه. ما د سماوار وړې کڼکۍ ته کتل. شکر مې وایست څراغ بل نه شو. قدم شاه راغی. اسونه یې همالته په ونه پورې وتړل. یو سپکه او بله درنه کڅوړه مو پورته وخېژوله. کېناستم. خو لا مې زړه نه و سر راټول. مایکل توره لونګۍ لرې کړه. بخښنه یې غوښته. دی په دې نه پوهېده چې سماوار له خلکو ډک دی. مایکل خپل ملګری را معرفي کړ. نوم یې چودري حسن و. د پړاچینار په قرارګاه کې وظیفه درلوده. مایکل مې پېښور کې لیدلی و. دوه په هفته کې یو ځل د جاسوسۍ د وسایلو کرامات راښودل. ما څو میاشتې په غره کې تېرې کړې وې. د معلوماتو تږی وم. په دې نه پوهېدم چې د دې غرونو اخوا څه خبرې دي. مایکل مې وغږاوه. د پاچا امان الله خان قراردادونه ډېر شوي ول. پر معدنونو کار روان و. صنعت وده کړې وه. په کابل ښار کې روان ریل لیدل شوی و. سلګونه ځوانان ترکیې، جرمني، فرانسې ته په زده کړو پسې تللي ول. وروسته د جاسوسانو په باره کې وغږېد. په ټوله کې د برټانیې لخوا جوړ شوي روحاني څېرو پیر فقیر آغا ملنګ کامیابه نتیجه ورکړې وه. ځینو یې دربار کې هم مریدان پیدا کړي ول. د لیوني غلام دستګیر کیسه مې ترې وپوښته. لنډې راته وویل چې سر یې په راوړي بوجۍ کې دی. مایکل وویل چې په دې ورځو کې د برټانیې په پوځ کې یو سیک عسکر ووژل شو. قاتل یې نه و معلوم، خو موږ ورته معلوم کړ. لنډ لیوني غلام دستګیر ته ورغلو. د لیوني تر مخ مو د مقتول وړې توپانچې په کېږدۍ کې تر لیمڅي لاندې کړه. غلام دستګیر جنجال وکړ. لاس یې راواچوه. کوچیان راغلل. خپله توپانچه مو بېرته راوایسته. سړی راګرم شو. قرارګاه ته مو راوست. جلاد غاړه ور پرې کړه. بس یو 2 ورځې د کوچیانو مشران راتلل. ویل یې چې لیونی له سره پرته څنګه خاورو ته وسپارو، خو ګرمي وه، چاره یې نه لیده. مایکل لویه خلطه خلاصه کړه. اول یې خوراکي مواد راوایستل، بیا یې اخبارونه او د جاسوسۍ نوي پرمختللي وسایل پر ځمکه کېښودل. مایکل او ملګری تر سپېده چاود مخکې بېرته پړاچینار ته روان شول. په هماغه ورځ مې کریمداد ته احوال ورولېږه. بله ورځ راغی. په بوجۍ کې مې د لیوني غلام دستګیر تړلی سر ورکړ. پښو ته راولوېد. ماخوستن مې نوي راغلي وسایل کتل. تیز ګروپ مې ولګاوه. د سمڅې له خولې 2 رنګه رڼا وتله. قدم شاه د سماوار تر مخ ورخطا خلکو ته وویل چې دا له کوی قافه د راغلیو ښاپېریو د اغوستو حجابونو رڼا ده. د خلکو توبو غږونه تر سمڅې پورې را رسېدل. بله ورځ ملک زونډي ته یوه جمله ولیکله. بغار دې دومره لرې غره ته راورسېدې، خو نږدې توتکۍ وانه اورېدې. په سبا له ونې ټیټ سړی راغی. غټه لونګۍ یې تړلې وه. ږیره یې په نکریزو سره وه. وار له واره مې پښو ته راولوېد. د خواست په ژبه یې وویل یا پیرګله، دومره کرامات لري چې زما چغیان په غره کې اورې، نو هر څه دې په وس پوره دي. خدای به کوي ته به کوې. داسې تعویض راته ولیکه چې د توتکۍ بېغمه شم. ومې خندل. پیر بغدادي ته بېغمه کېده او یو ځای کېده دواړه یوه خبره ده. په حیرانۍ راته وکتل. ویې ویل قربان دې شم، دا ابو عزت سړی یم، کوره ولس به څه وایي، بېغمه کېدا راته ښه ده. سړی مې خپل ټټر ته رانږدې کړ. ومې ویل په شرعه کې شرم نشته، ان 4 ودونه هم کولی شي. یو دم غري واخیست.
خو نه یې مني. خانګل ته مې وویل چې غریب سړی تو تکۍ لور دې راکا په سرو سپینو کې به دې پټ کړم. خو سړي نه وړه نه یې راوړه. نیغ یې راته وویل چې وشرمېږه لمسیان لرې خپله 14 کلنه لور څنګه ورته واچوم که دې بیا رایاده کړه پر تندي به دې وولم. ملک یو دم وژړل. ویې ویل چې دې نجلۍ خوب راباندې آرام کړی دی. بیا مې د خانګل په باره کې راوغږاوه. دې ناروغ سړي د کلي پادواني کوله. 2 ځله بېسده شوی و. له پزې او غوږونو به یې وینه تله. زوی یې نه درلود. په کور کې یې 7 سره لوڼې ګرځېدې. په وچه ډوډۍ پسې حیران و. تربورونه یې مرګ ته ماتلول. سار له اوسه لا د خانګل د ښځې او لوڼو په ویش سره نه جوړېدل. ملک زوندي ته مې ډاډ ورکړل چې ځان دې غم ته مه ورکوه. خانګل به دې په دې دوستۍ کې څه ونه وایي. خانګل مې راوغوښت. څېره یې اشنا وه. فکر مې وکړل دا سړی 2 ځل پخوا هم راغلی و. زوی یې غوښت. خانګل مې پر لاسونو راپرېوت. په خوشحالۍ یې وویل چې ښځه یې امیدواره ده. ډاډ مې ورکړل چې د بغدادي پیر تعویض بېسنه دی. په نصیب کې د یو ګلالی هلک وینم. بیا د اصلي موضوع په څنډو کې راوګرځېدم. د خانګل غربت او بېکسي مې یاده کړه. د هغه ناروغي او ولونه مې منځ ته راواچولې. ومې ویل چې ړندکی پیری کله کله احوال راته راوړي. تربورونه د ښه نیت نه درته لري. د سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې. ویې ویل چې بېکسي دې ورکه شي. دی هم پوه ده چې تربورونه یې مرګ ته ناست دي. خانګل ته مې وویل چې له ملک زونډي سره دوستي دې په خیر ده. لور به د له دې شتمن او زورور سړي سره خوشحاله وي. تربورونه به یې سترګه ترې کوي. که مړه هم شي داسې څوک به وي چې پرده د خوندي او لوڼې د په عزت واده کړي. خانګل تر ډېره فکرونه وهل. بیا یې سر پورته کړ. په غریو کې ووایي قربان دې شم پوهېږم ته مې بدي نه غواړې. غیب در معلوم دی چې ته وایي نو دا دوستي مې قبوله ده. په هماغه ورځ ملک زونډي ته احوال ورولېږه چې خبره خلاصه ده. بس مرکه ورولېږه. باور مې غوښت. تر لاسه مې کړ. پر ټوله سیمه مې واک پروت و. ان د بغدادي پیر له خوښې پرته مرغۍ هم نه شوه چونېدی. په کورونو ګودرونو جوماتونو ولسونو کې یوازې د بغدادي پیر کرامات یادېدل. زه به پر مځکه ګرځېدم خو خلکو به اسمان ته کتل. پارې سپینې کوترې پسې به یې چغې وهلې. پیرګل ته وګورئ له ځانه یې کوتره جوړه کړې. په خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان به یې د دوزخ اور حرام ګاڼه. دا ټولې سختې خیرنې ورځې لوږه تنده خطر د خلکو په باور ارزېده. اوس نو د اصلي هدف د ترلاسه کولو وخت و. د دې خلکو زړونه د پاچا له مینې ډک ول. خو اوس باید دا ځای کرکې نیولی وای. په لومړي ځل مې په خپلو خبرو کې د امان الله خان نوم راګډ کړ خو احتیاط مې نه هېراوه. د دې خلکو په زړونو کې د خدای او پیغمبر راوروسته امان الله خان پروت و. په پیل کې به مې عمومي خبر راواخیستې. بیا پاچایۍ ته ورغلم. د غازي ښېګڼې له وطن آزادۍ او تعلیم سره د پاچا مینه د هغه دینداري به مې یاد کړل. په آخر کې به مې د خور ټکی راوویست. وبه مې ویل چې غازي امان الله خان ښه سړی دی خو کاشکې یې ږیره نه خریلی. همدې یوې خبرې به د خلکو له ذهنه د پاچا افغانیت زړورتوب د وطن آبادي دینداري له وطن او خلکو سره مینه ټول پاک کړل. پر ځای به یوه خبره کېده پاچا ږیره نه لري معنا سنت ته ارزښت نه ورکوي. خو ما به وخندل. وبه مې ویل چې خیر دی ځواني ده په خپله به پوه شي. هر ناسته مې د امان الله خان پر صفتونو پیلوله. خوله به مې ستړې شوه. خو آخر به یوې وړې خو د پاچا پر ټولو ښېګڼو خړې اوبه واروستې. وروسته لږ مخکې لاړم. ټول ته مې همدا یوه خیالي کیسه تېروله. لومړی به مې د امان الله خان صفت وکړ. بیا به مې ځان خواشینی ونیوه. ومې ویل چې څه وخت مخکې ځوان پاچا له خپلو وزیرانو سره جلسه درلوده. یو وزیر په خراب نشه و خو پاچا یوازې سپک کړ. غلی به شوم. ناستو کسانو ته مې وکتل. وبه مې ویل پاچا زړه سوان دی خو شریعت شرابخور ته خپله سزا لري. پاچا باید د زړه سواندي پر ځای حد جاري کړی وای. وار له واره مې دا ډول کیسې په خپله په پاچا پورې نه شوې تړلی. دې خلکو د بغدادي پیر الوتل منل خو پاچا او شراب ډېر سره لرې ول. خو لږ تر لږه به دې کیسو په دې ساده ککاریو کې دومره ورګرځول چې که پاچا شراب نه خوري نو شرابخور یې هم دومره بد نه ایسي. وروسته یو څه تیز تلم. د هلکانو مکتب مې ښه یاداوه خو د نجونو له زده کړې سره مې ضرور د خور ټکی تاړه. بیا مې ترکیې ته د افغانانو نجونو د لیږلو خبرې راواخیستې. ومې ویل چې درس ښه دی خو دومره هم نه چې ځوانې جانې سپینې پښتنې پردو ملکونو ته پسې ولېږو. تر دې دمه به ټولو سرونه راته خوځول. خو یو ورځ مې په خپلو خبرو کې ملکه ثریا یاده کړه. ومې ویل چې لوڅ مخ ګرځي. په لومړي ځل یو چا دومره زړه وکړ چې د بغدادي پیر په خبره کې ورولویږي. له کټوازه راغلي یو زیږه ځوان په غوسه وویل پیرګله دم تعویض او کرامات ته دې مات یم. مور مې یاده کړه خو د پاچا په ناموس په کار نه لري. ومې خندل. ملکه ثریا مې د دنیا تر ټولو ښځو پاک او پرهیزګاره وګڼله. تر هغو مې د ملکې صفت وکړ چې د ځوان د تندي ګونځې هوارې شوې. یو څه وخت مې احتیاط کاوه. د امان الله خان نوم مې نه اخیست خو د والیانو حاکمانو او نورو غټو خلکو د خیالي ګناو بیانول په دې نه ارزېدل چې څوک بغدادي پیر خفه کړي. وروسته مې د مایکل راوړي اخبارونه وکتل. یو انګریزي مجله مې ومونده. په برېټانیا کې د ښځو د پرمختګونو په اړه به ګڼ کسان به مې راټول کړل. مجله به مې وغړوله. د انګریزي متن او عکسونو له مخې به مې تشریحات ورکول. په انګریزي ژبه پوهېدا پوښتنه نه پیدا کوله. له بغداد راغلي پیر صافه پښتو ویله.
نو د انګریزي هم سخت نه و. د مجلې په لومړي مخ کې لوی عنوان لیکلی و. د برتانیې ملکې د اکسفورډ پوهنتون له تکړه محصلینو سره وکتل. لاندې لوی عکس و. ملکه د پوهنتون له ممتازو انګریزانو نجونو سره ولاړه وه. وبه مې ویل دلته یې لیکلي چې د برتانیې ملکې له هغو افغانانو نجونو سره وکتل چې برتانیې ته په زده کړو پسې راغلي دي. د دې عکس په لیدو به خامخا یو دوو کسانو ویل څه فایده، بیرته مو هغه فرنګیانو ته خپل ناموس ورولېږه چې د ناموس ساتلو لپاره مو تورې پسې راواخیستې. په دویمه پاڼه کې یو مضمون سره یو عکس ښکارېده. کشیش او ګڼې انګریز نجونې په کلیسا کې لوی صلیب ته ولاړې وې. لیکلي وو چې په غربي هېوادونو کې له عیسویت سره د ځوانانو مینه کمه شوې ده. اوس کشیشان هڅه کوي دا ځوانه طبقه بیرته پر مسیحیت باوري کړي. خو ما به دا جملې داسې ورته ژباړلې. دلته لیکل شوي چې د یهودو او نصاراو ملکونو ته ورغلې افغان نجونې مسیحیت ته تشویق کیږي. خو دا سپینې پښتنې په خپل دین کلکې ولاړې دي. د فرنګیانو له دومره تبلیغ سره تر اوسه یې له 2 نجونو خپل دین پرېښی دی. په خلکو کې به ګونګوسۍ شوې. که دا حال و د دین پرېښودل څه خپل پرتګونه به هم لرې کړي. خو په بل مخ کې پرتګونه لرې کړي ول. یو ورزشي مطلب و. انګریزو نجونو په یو نیکر کې والیبال کاوه. اسانه وه. دا عکس به په پښتنو نجونو پورې وتاړه. خلکو به توبې ایستې. خو یو هم نه ویل چې احمقه د پښتنو رنګ معلوم دی، دا ډول شنې سترګې نه لري. یوازې یو ورځ یو ځوان راته وویل قربان دې شم تا ته خو پټې معلومې دي. په پیرنګ کې دا د پښتو نجونو تور ویښتان ولې ژیړیږي. یوې خبرې مې غلی کړ. ومې ویل چې اسانه ده، دې نجونو ته د خنزیر غوښه ورکوي، څو چې څلوېښت ورځ د خنزیر غوښه وخوري ویښتان یې خپله ژیړیږي. هر عکس ته به ناستو کسانو توبې ایستلې. خو وروستي عکس به خامخا ژړول. یوه جنایي قضیه وه. په عکس کې یوه نیمه بربنډه مړه نجلۍ ښکارېده چې غاړې ته یې پړی ورلوېدلی و. لیکلي وو چې د نجلۍ د کورني خشونت له لاسه ځان وژلی. خو ما به دا خبرې بل رنګه ترجمه کولې. ویل به مې چې که د پیرنګیانو ملک ته تللي کومه پښتانه له خپل دینه وانه وړي، شراب ونه څښي، زنا ونه کړي، نو اته سره پیرنګیان لومړی په ګډه بې عزته کوي، بیا یې وژني. خلکو به ژړل، چغې به یې وهلې چې د ډاکټرۍ او معلمۍ په پلمه یې سپینې پښتني یهودو او نصاراو ته ورولېږلې، بې پردې یې کړې. ما به د عکسونو په تشریح کې د پاچا نوم نه اخیست. ضرورت مې نه لید. خلکو په خپله پاچا مسؤل ګاڼه. همدا خیالي نجونې پاچا لېږلې وې. دا کیسې په همدې سمڅه کې نه پاتې کېدې. کورونه او جوماتونو ته تلې. ولس ترې خبرېده او بغدادي پیر دروغ هم نه ویل. په وړوکتوب کې مې د افریقا د یو مار په اړه یو مضمون لوستلی و. لیکلي وو چې که دا مار کومه هوسۍ وچیچي نو هوسۍ وار له واره نه مري. زهر یې ورو ورو تاثیر کوي او چیچل شوي هوسۍ په 2 ورځو کې له پښو غورځوي. زما ذهن هم همداسې ول. کار یې ورو خو تاثیر یې درلود. یو سهار له قدم شاه سره یو کم عمره نجلۍ راغله. غټې تورې سترګې، اوږده باڼه، ګلابي مخ. نجلۍ مخامخ راته ودرېده. یو دم یې پر ډکو ګلابي غومبور راڼي اوښکې راماتې شوې. سلګۍ یې واخیسته، درب شو، زنګنونه یې پر خړه مځکه ولګېدل. په ژړا کې یې وویل ولې دې ژوند را تباه کړ. قدم شاه ته مې وکتل. وی ویل چې توتکۍ ده. نجلۍ ته مې له حاجي زونډي سره د خوشحاله ژوند تضمین ورکړ. خو نجلۍ ژړل. کله چې د باندې ووته په سلګیو کې وویل خدای که مې هغه خوړین بوډا روزي کې ژړ کمر خو شته. شیبه وروسته د سمڅې خولې ته ورغلم. توتکۍ له یوې کوچنۍ سر روانه وه. زړه مې ناارامه و. دا ښکلې تنکۍ نجلۍ مې پر 15 کلن بوډا ونه لورېده. وخت تېرېده. ساده خلک په اسانه غلطېدل. هوا سړه شوه. ځان مې ټینګ کړ. د پیر بنو څنګه یخ کېده. په 2 بړستنو کې به مې هم غونچ پروت وم. چاره نه وه. قدم شاه مې بانه کړ. له سماواره به صاف شوي سره سکاره سمڅ ته راوړل کېدل. یو ورځ یوه ډله راغله. یو ږیره خریلی ځوان هم پکې و. دا ځوان تر نورو پاک او تازه ښکارېده. نوې خبره نه وه. د خاندانو مالکانو په ګډ د مړو خلکو اولادونه به له څېرو یو څه غوړول. د مجلې له مخې مې تشریحات ورکړل. ټولو اوښکې تویولې. خو د ګیر خریلي ځوان په سترګو کې کرکه پرته وه. د خدای پامانۍ پر وخت د پیر صاحب لاسونه ښکل نه کړل. دا کار په یو بوډا بد ولګېده. باید بد ور باندې لګېدلی وای. بغدادي پیر ته بې احترامي د منلو وړ نه وه. ځوان یې سپک کړ. په غوسه یې ورته وویل چې ورشه بخښنه وغواړه او د پیر مبارک لاسونه ښکل کا. خو ځوان نه راته. د بوډا سترګې راډې راوختې. ځوان یې تر مټ ونیو. زما خواته یې راکش کړ. خو ځوان چیغه کړه دادا ولې دومره ساده یاست؟ دا سړی دروغ وایي. پیر او دروغ کړس شو. د بوډا په سپېړه کې دومره زور چې ځوان مخ یوې خواته کوږ کړي. د نورو کسانو سترګې هم راډې راوختې. ټولو ځوان ته وچې سترګې نیولې وې. خو ځوان نه اور واخیست، نه یې داړې راشنې شوې او نه یې هم د شغال غوندې وانګولل. ځوان یو دم مخکې راغی. مجله یې ور واخیسته. لومړۍ پاڼه یې واړوله. چیغه یې کړه دلته یې په انګریزي ژبه کې لیکل چې د برتانیې ملکې د خپل پوهنتون له تکړه محصلینو سره وکتل. بله پاڼه یې واړوله. دا نجونې انګریزي دي. د دوی کشیشان غواړي چې دا پیغلې بیرته خپل دین سره زړونه وتړي. په دې بل عکس کې هم پیرنګۍ نجونې والیبال کوي. ولې دومره ساده یاست؟ په دې کې یوه هم پوښتنه نه ده. دا پیر نه دی، جاسوس دی. خلک د پاچا پر ضد راپاروي. د بوډا له خولې لاړې بادې شوې. بس که د سپي زویه کوپر مه وایه. ته خو ښویېدلی یې، کور به در سره ایره کړي. د بوډا ځان په لړزېدو راغی. یو ناڅاپه یې وژړل. زانګې وانګې د باندې ووت. ځوان هم پسې ورغی. حیرانو خلکو ته مې کتل. څېرې یې له ویرې ډکې وې. په خندا مې وویل
کینې زړونه مه خورئ دنیا لار رنګه خلکو ډکه ده غلي کېناستل یو هم څه نه ویل څېرې لا له ویرې ډکې وې وچه میوه مې ورته کېښوده راومې غږول ګیره خریالی ځوان عبدالله نومیده په ترکیه کې یې درس وایه له یوه کال وروسته کلي ته په رخصتۍ راغلی و بوډا یې نیکه وه په کلي او ولس کې یې دروند نوم درلود ټنډه مې تروه کړه ومې ویل ښه شو د مکتب نتیجه مو په خپله ولیده څوک چې معلم ته کېناست له اسلامیه ته ووت ما ته هره ورځ سلګونه اخلاصمند مریدان راځي یو همداسې کوپر نه وایي ټول صادق مسلمانان دي په علت یې پوه یاست مکتب یې نه دی ویلی یو دم مې وژړل د پیر جړه دا نو سخته وه ناستو کسانو خواست کاوه د پیر اوښکې یې نشوي لیدی هماغسې مې په ژړا کې وویل سر مې چوي د ونو بوټو او ډبرو تیرو کوکو مې غوږونه راکاڼه کړل ښه دی چې تاسو یې نه اورئ خو په ټوله کې چانغوزۍ ونه ډېرې ژاړي وایي چې بغدادي پیر د سپکاوی به دا غرونه بې برکته کړي موږ به نور جنغوزي نه کوو ناست کسان مې پښو ته راولوېدل ژړل یې په ځنګلونو کې د برکت پاتې کېدا غوښته پوهېدم چې د دې خلکو لویه سرمایه همدا ځنګلونه دي اطمینان مې ورکړ ورته مې وویل چې ونه خو څه مکتب نه دی ویلی چې پیر ته عقیده ونه لري زه به خبرې ورسره وکړم ګران اورېدونکو د نن لپاره قصه په همدې ځای بس کوو تمه لرم چې یو څه په داستان پوه شوي یاست او پند به مو ترې اخیستی وي د دغه داستان نه زما یوازینی مقصد ستاسو آګاه کول دي نو هیله لرم چې داستان د زړه په غوږونو واورئ او د هغه خلکو په مقابل کې آګاه اوسئ چې زمونږ ګران هیواد را بربادوي نو په نننۍ قصه کې تاسو تر دې ځایه پورې پوه شوئ چې بغدادي پیر اوس چلونه ډېر زیات لوی کړي دي ان خلک یې د امان دولت پر ضد هڅول شروع کړل نو له دې نه وروسته په قصه باندې نور هم پوه شئ چې بغدادي پیر یعنی ډیوډ جونز د برتانیې یو جاسوس دی او له ځان څخه پیر جوړ کړی دی په کومه توګه باندې خلک ګمراه کوي او د خپل دولت پر ضد یې راپاڅوي نو هیله ده چې د پند په نیت یې واورئ او آګاه اوسئ نو تر بیا چې ستاسو پیر ستاسو په خدمت کې راځرېږي تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم ښه شپه د الله په امان